یو شمېر کتاب پلورونکي وایي چې د ځوانانو علاقه‌مندي له مطالعې او کتابونو سره کمه شوې چې د دوی کاروبار هم ورسره کمرنګی شوی دی. د کابل ښار دغه کتاب پلورونکي وایي چې پخوا یې د کتابونو پلور ډېر و. د ښوونځیو زده کوونکو او د پوهنتونونو محصلینو به ترې کتابونه اخیستل، خو په دې وروستیو کلونو کې د کتابونو سره د خلکو علاقه کمه شوې ده او د دوی په کاروبار یې بد اغېز کړی دی. خلکو سره د کتاب د ویلو انګیزه نسبت پخوا ته کمه شوې ده، نو هغه مستقیما د کتاب پر پروش او پر چاپ هم تاثیر کړی ده. نو امید لرو، هیله لرو چې راتلونکو کلو کې د کتاب بازار بیرته خپل حالت ته راوګرځي. یو شخص په مارکیټ کې سرمایه‌ګذاري کوي، دا ویره ورسره چې یا به زه ګټه وکړم یا به تاوان وکړم. یوازینۍ سرمایه‌ګذاري دا ده چې انسان په خپل ذهن یا فکر باندې وکړي، نو هغه هیڅکله انشاءالله تاوان نه کوي. نو زما هیله او توقع د ځوانانو دا ده چې مطالعه وکړي، مطالعه ته مخه کړي، کتابونه مطالعه کړي. د نوي نسل د غوره ښوونې او روزنې یوازینۍ لاره دا ده چې د هغوی علاقه له کتاب لوستلو سره زیاته شي، مطالعې ته مخه کړي او د پرمختللې نړۍ د نویو علمي میتودونو په اړه معلومات ترلاسه کړي. هغه ځوانان چې مطالعه کوي تر نورو یې د پوهې کچه لوړوي او د ټولنې هغه ماشومان او نوي ځوانان چې ډېری خپل وخت بې ځایه تېروي، ګیمونه او نورې بې ګټې لوبې ترسره کوي، له مطالعې سره یې علاقه کمیږي او د پوهې کچه یې هم تر ډېره ټیټه وي. زموږ تاسې په ټولنه کې د مطالعې کوم رقم چې مطالعه باید اوس ډېر ضعیفه ده او هیله مو ځوانانو څخه دا چې مطالعې ته زړه ښه کړي. کتاب یوازینی ملګری دی چې انسان په ژوند کې تغیرات راولي. اقتصادي مشکلات خلک یعنې دې ته اړ کړي دي چې مطالعه یو څه لرې شوي دي. نو زما پیغام ځوانانو ته دا دی چې هغوی باید مطالعه وکړي. هغه ځوانان چې مطالعه نه لري هغو ته پیغام دا دی چې د مطالعې سره ځان روږدی کړي. مطالعه یو ښه روږدوالی دی، مثبت روږدیوالی دی. تاسو به د منفي کارونو نه، د تشویش نه، د منفي افکارو نه تاسو ژغوري. په کومو ټولنو کې چې د کتاب او مطالعې ارزښت ته پاملرنه شوې وي، ټولنې هم پرمختللې وي او وګړي یې د خپل هیواد او د ځان د هوساینې لپاره هڅې کوي. دا چې زموږ په هیواد کې د کتاب لوستلو او مطالعې فرهنګ ورځ تر بلې د کمرنګه کېدو په حال کې دی، د یو شمېر ځوانانو د پوهې کچه هم ورسره راټیټه شوې ده. د دغه فرهنګ د پیاوړي کولو لپاره ښایي چې د ټولنې ټول وګړي هڅې وکړي او کتاب لوستل په خپلو کورونو کې دود وګرځوي.